اذکارو او په مأثوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره راغلی. دا دعا د سختو کارونو د اسانه کولو لپاره ویل کیږي او ډیره مشهوره او مبارکه دعا ده چې د الله د نازولي صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل شوی ده. د دعا الفاظ هغه دا دي: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. د دې دعا لنډه لفظي ترجمه دا ده چې الله رب العزت هیڅ شی اسانه نه دی مګر هغه څه چې ته یې اسانه کړې، او ته چې کله وغواړې نو سخت، غمجن، مشکل، ستونزه، پریشانی هر څه هم اسانه کولی شي. یا الله هر څه دې په قبضه او په قدرت کې دي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اے الله رب العزت هیڅ شی اسانه نه دی مګر هغه څه چې ته یې اسانه کړې، او ته یې کله وغواړې نو سخت او مشکل کار هم پریشانی په خوشحالي الله بدلولی سي. سخت کار، غمجن و ستونزه دا هم یا الله ته اسانه کولی سي، پریشانی په خوشحالي بدلولی سي. دا دعا د ژوند او زندگی پر هر هغه مقام ویل کیږي کله چې انسان ته یو مشکل کار ورپېښ سي. په دې دعا کې یو څو ټکي موجود دي. اول ټکی په دې دعا کې لوی درس دا پروت دی او دا بیان پکې سوی دی چې د الله رب العزت پر قدرت باندې باور انسان راشي. هر څه د الله په طاقت او په قدرت کې دي. حقیقي اسانی یوازې له الله رب العزت سره سته. سکون او د پریشانی څخه حفاظت او خلاصي دا یوازې د الله په طاقت او د الله په لاس کې دي. که هر څومره اسباب وي، هر څومره قوت وي، هر څومره هغه ترتیب برابري، لیکن کله چې الله رب العزت نه غواړي هغه کار نشي کېدلی، او کله چې الله رب العزت ونه غواړي هغه کار اسانه کېدلی هم نشي. په هغه کار کې سړي ته سکون او اطمینان هم نشي اسانه حاصلېدلی. نو تر څو پورې چې الله رب العزت نه وي رضا، د الله رب العزت خوښ نه وي، هغه کار نه سمیږي. هر څومره کوشش دی وي، هر څومره اسباب دی برابر وي، هر څومره په لیول دی هغه کاري، نو تر څو پورې چې د الله رب العزت قدرت او د الله رب العزت خوښه نه وي، تر هغه وخته پورې هغه کار نشي اسانه کېدلی. نو یو ټکی په دې دعا کې دا پروت دی چې موږ باور په الله رب العزت باندې وکړو. د رب العزت په لوی قدرت باندې باور درلودل. دا دعا موږ ته دا ټکی یو دا راوښوي چې حقیقي اساني یوازې د الله په لاس کې نه. که هر څومره اسباب وي، هر څومره عقل وي، پوهه وي، چې تر څو د الله رضا نه وي کار نه سمیږي. همدارنګه دوم ټکی په دې دعا کې دا دی د مشکلاتو حل دا په دعا کې دی، الله ته په رجوع کې دی، دا د الله رب العزت په لاس او په قدرت کې دی. کومه کلمه چې په دې دعا کې ده حزن استعمال سوی ده یا د سوی ده چې مطلب یې دا دی چې سختی یا غم، نو دا د مشکلاتو څخه انسان ته پیدا کیږي. الله قادر دی چې دا سختی په ډیره اسانی باندې بدله کړي، پریشانی په خوشحالي باندې بدله کړي. د الله په وس په قدرت کې دا شته. د الله نه بغیر بل د هیڅ په طاقت په قدرت کې دا نشته. لدې وجه زما ګرانو عزتمن ورونو، دوم ټکی په دې دعا کې دا دی. دریم ټکی په دې دعا کې دا دی چې دا دعا کله انسان باید ووایي
د پریشانی په وخت کې، د امتحان په وخت کې، د نوي کار په پیل او په شروع کې، همدارنګه د کورني ژوند د جنجالو، د پریشانیو، د ستونزو سره چې انسان مخامخ سي د پور په وخت کې، همدارنګه د رزق د روزي د یو کاروبار د شروع کولو په وخت کې، هر هغه کار چې د انسان تر وس پورته معلومیږي د ده وخت په دا ټیم کې د دې دعا د غوښتلو وخت دی. په دغه وخت کې دا دعا باید انسان بار بار او په کرات وغواړي. دا د الله ذکر هم دی. دعا په خپله د نبي علیه الصلاة والسلام بارکه سره نقل ده په صحیح ابن حبان کې راغلی ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ثابته دعا ده. که دا دعا په پوره یقین او په پوره ایمانداری سره وویل سي، په الله رب العزت باندې باور باندې وویل سي، نو الله رب العزت به د هر مشکل کار الله رب العزت په اسانی باندې بدل کړي. مشکل کار به الله درته اسانه کړي. زه د دعا الفاظ وری بیا درته بیانوم او لفظي ترجمه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اے الله رب العزت، هیڅ شی اسانه نه دی، هیڅ کار اسانه نه دی مګر هغه څه چې ته یې اسانه کړي. او ته چې کله وغواړې نو سخت، غمجن، مشکل کار هم اسانه کولی سي. الله پریشانی په خوشحالي بدلولی سي. هر څه دی په قبضه او په قدرت کې دی. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. دعا در سره مخ کې شیر کړئ. الله رب العزت تاسو ته ثوابونه درکړي او موږ تاسو ټول دی الله پاک په دې ثوابو کې سره